السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه په خپل فیسبوک اکاونټ کې د ګارد آپشن فعال کړو او خپل فیسبوک له هیک او ریپورټونو څخه وژغورو. ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو ملګرو زه راځم خپل فیسبوک اکاونټ لومړی تاسو ته درخوایم چې زما په فیسبوک اکاونټ باندې د ګارد آپشن نشته. ما دا ریفریش هم کړل، ښکته تاسو ته ښکاري چې د ګارد آپشن دلته نشته. ملګرو زه راځم او په پلی سټور څخه اپلیکیشن را ډاونلوډ کوم. دلته به تاسو سرچ کړئ مونوکای ټالکټ. نو همدا اپلیکیشن به تاسو ته راشي او دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. زه اوپن کوم. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو ښکته تاسو ته په شنه بټن کې ښکاري لاګین وذ فیسبوک، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او ښکته تاسو ته شنه بټن ښکاري کنټینیو، بیا به کنټینیو کړئ، بیا به کنټینیو کړئ. نو ملګرو په دې اپلیکیشن کې به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ را خلاص کړئ. نو دا د ماته دا ډول صفحه را خلاص شو. نو په دې کې زه خپل ایمیل او پاسورډ انټر کوم. ملګرو دا د ما د خپل فیسبوک اکاونټ ایمیل او پاسورډ انټر کړو. لاغې څخه ورته په شنه بټن لاګین باندې کلیک کوم او لږ انتظار کوم چې تر څو په دې اپلیکیشن کې زما اکاونټ را خلاص شي. ملګرو دا د زما اکاونټ را خلاص شو. نو لاغې څخه وروسته ملګرو تاسو چور ښکته راشئ او دلته تاسو ته ښکاري واټر ګارد، په همدې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او که دې ځای کې تاسو ته اعلانات راتلل نو دا به تاسو بندوئ. نو لاغې څخه وروسته ملګرو دلته تاسو ته ښکاري انیبلډ، نو په همدا دا اپشن تاسو ته ښکاري همدا به تاسو آن کړئ. انتظار کوو چې دا موږ ته آن شي. نو دا د موږ ته آن شو. زه له دې ځای څخه وځم او خپل فیسبوک اکاونټ ته راځم او دا یو ځل ریفریش کوم. ملګرو دا د تاسو ته ښکاري چې زموږ په فیسبوک اکاونټ کې د ګارد آپشن فعال شوی دی. نو ملګرو د ګارد آپشن ډېرې ګټې لري. زموږ په فیسبوک اکاونټ ته ډېرې ګټې لري. دا به تاسو حتما فعال کړئ. لومړی دا چې زموږ په پروفایل انځور باندې به څوک فیک آی ډي نشي جوړولای، زموږ له پروفایل څخه به څوک سکرین شاټ نشي اخیستلای او زموږ انځور به هیڅوک هم نشي کاپی کولای په خپل موبایل ته او زموږ اکاونټ به هم له هیک او ریپورټونو څخه وژغورل شي. نو ملګرو ملاویږو په نورو خپلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.